بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته شيء. حدیث دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه دی. داوی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل: من صلى الصبح، چا چې د سحر مونځ وکړلو، فهو فی ذمة الله، دا د الله په ذموارۍ کې شلو. فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء، مطالبه دی ونی کړي الله جل شانه ستاسو نه د خپلې ذموارۍ په باره کې د کوم څیز. ځکه که الله مطالبه وکړه ستاسو نه د خپلې ذموارۍ په باره کې د کوم څیز، نو ګیر به کې تاسو لره او جهنم کې به مر وغورځئ. حدیث کې د سحر د مونځ فضیلت ذکر دی چې دا څومره لوی شان والا مونځ دی دا د سحر، چې دغه سړي ته الله خپله ذمواري ورکړه. ګوره اوس چې دغه سړي سره څوک دوکه کوي، څوک یې وخي یا څوک ورسره غدر کوي، نو الله به د دغې غدار سړي نه، دوکه باز سړي نه تپوس کوي، او که چا دې سره ظلم وکړو رب العالمین به د دې انتقام اخلي. ځکه دا د الله په ذمه کې دی. عام زمونږ او ستاسو په معاشره کې هم چې یو سړی د چا دیرې او وجیرې له ننوځي او بل کس دشمن هم ورته بیا څه نشي ویلی، پلانکي سره امن اخیستی دی، او که څه ورته وویل بیا خو د دغې دیرې والا او د وجیرې والا سړي او دغې کس بیا جنګ او جګړه وي. ولې وایي لکه دومره کمزوری زه وم، تا زما نه هم حیا ونه کړله، زما دیرې او وجیرې له رانوتې و او تا ورته ضرر او تکلیف ورسولو. د سحر مونځ والا خلک د خوشحاله وي. چا چې د سحر مونځ وکړو دا د الله په ذموارۍ کې شو. ګوره دې سړي سره که څوک دوکه کوي، که څوک یې وخي، که څوک ظلم ورسره کوي، الله به د دې انتقام ورته اخلي. نو دا ډېر لوی شان والا مونځ دی، دا په پابندۍ سره کول پکار دي. یو بل حدیث کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای: من صلى البردین دخل الجنه، چا چې دوه یخ مونځونه وکړل، ورنه مراد ورنه سحر او د مازدیګر مونځ دی. سو چې د سحر مونځ او د مازدیګر مونځ په پابندۍ سره کوي، زمونږ الله به جنت له داخل کړي. ګوره څومره ښایسته د خوشحالۍ خبره. او یو بل حدیث کې داسې راغلی، رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم: لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هغه سړی به الله جهنم له داخل نه کړي هیڅ کله چې هغه د نور د ډوبېدو نه مخکې مونځ کوي او د نور د راختو نه مخکې مونځ کوي. ډوبېدو نه مازدیګر مونځ، راختو نه د سحر مونځ دی. ګوره کم انسان چې دا مونځونه په پابندۍ باندې کوي، زمونږ الله جل شانه به جنت له داخل کړي، د جهنم اور نه به وساتي. او یو بل حدیث کې راځي حضور پاک د سحر مونځ فضیلت بیان کړی دی چې لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء. کم خلک چې د سحر مونځ او د ماخوستن مونځ پابندۍ باندې کوي، الله به د منافقتوب نه ساتي. ځکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې و فرمایله چې منافق سړي باندې د ماخستن او د سحر مونځ نه دروند مونځ بل نشته. ځکه دې کې ښایسته خوب پرېښودل دي، ښایسته ګرمه کمبل او بړستن دا پرېښودل دي پکې، او بیا په طرف د جومات باندې روانېدل، کور کې اودس کول، اوبه کله ګرمې کله یخې، دا خو سخت کار دی. مومن سړی به دې شی مقابلې له تیار وي، منافق سړی دې له تیارېدلی نشي. یو بل حدیث کې راځي حضور پاک فرمایلی دی سحر د مونځ فضیلت بارت کې: من صلى العشاء فی جماعت،
چا چې د ماخوستن مونځ په جمع باندې وکړلو دا داسې دی لکه نیمه شپه عبادت یې وکړلو او بیا د سحر مونځ هم په جمع سره وکړلو داسې شو لکه ټوله شپه په عبادت باندې تېره کړله. خوشحاله دي چې هغه خلک په دې حدیث باندې او مبارکباد دی وي هغه خلک او زنده‌باد دی وي هغه خلک چې هغوی د ماخوستن مونځونه هم په جمع باندې کوي او د سحر مونځونه هم په جمع باندې کوي او غونډه شپه الله ورته د عبادت ثواب ورکړو. دا څه وړه خبره ده؟ یو سړی غونډه شپه قیام اللیل وکړي ته خو یې وکړه څومره سخت کار دی خو زمونږ الله دومره مهربان دی چې تا ته یې په دغې دوه مونځونو چې په جمع سره دې وکړل د نیمې شپې او د بل مونځ هم چې دې وکړل د نیمې شپې یوه شپې عبادت اجر څومره خوشحاله او خوش قسمته دي هغه خلک چې هغې ټول عمر دغه مونځونه په جمع باندې کړي داسې دي لکه ټول عمر چې قیام اللیل کړی غونډه شپه. یو بل حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي د سحر مانځه په باره کې چې دا ملائکې چې دي دا یتعاقبون ځي او راځي د سحر او د مازدیګر په مونځ کې د مازدیګر والا لاړې شي او د ورځې والا او د شپې والا ملایکې راشي چې سحر مونځ شي بیا د شپې والا لاړې شي او د ورځې والا ملایکې راشي. الله خو په دې ټولو حالاتو پوه دی خو د خپلو ملایکو نه یو تپوس وکړي چې کیف ترکتم عبادي ای ملایکو زما بندګان هم څنګه پرېښودل صحیح کول. اوس ملایکې ورته څه وایي چې کومو خلکو د مازدیګر او د سحر مونځونو پابندۍ باندې کوي او په جمع یې کوي ملایکې ورته وایي ترکناهم وهم یصلون وآتیناهم وهم یصلون موږ پرېښودل دوی له داسې حالت کې چې مونځونه یې کول او راغلو الله داسې حالت کې چې مونځونه یې کول. ګوره څومره خوشحالۍ قسمت خبره ده چې سړی د سحر د جمع پابند وي او د مازدیګر چې ملائکې الله له یا الله ستا بندګان هم داسې حالات کې پرېښودل مونځونه یې کول. یو حدیث درته بل ووایم حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی الصبح فی جماعت چا چې د سحر مونځ په جمع باندې وکړلو ثم قعد ویذکر الله بیا په خپل ځای باندې کېناستو او الله یې یادولو سحر مونځ چې وشي که نه او سړی کینی او ذکر اذکار وکړي حتی تطلع الشمس تر دې چې نور راوخیږي ثم صلی رکعتین بیا دا دوه رکعته مونځ وکړي د اشراق مونځ وکړي یعنې سحر مونځ یې په جمع باندې وکړو او په خپل ځای باندې کېناستو او الله یې یادولو تر دې چې نور راوخوت او د اشراق مونځ یې وکړلو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي کان له کاجر حجة وعمرة تامة تامة. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل داسې خلکو دپاره د یو حج او د یوې عمرې درې ځلې ویلي تامة پورا 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 دې کې تاکید دی چې الله به خامخا دې ته د یو حج او د یو عمرې داسې عمره او حج چې هغه قبوله شوي وي. ګوره دا تامتین حضور پاک درې ځلې وفرمایله ځکه چې داسې حج او داسې عمره خوشحاله دي هغه خلک چې هغه سحر مونځونو ته راځي او بیا په خپلو ځایونو باندې کیني. دا څومره وړه خبره یو حج یو عمره چې کې 5-6 زره روپۍ درنه ځي ډالر او زمونږ الله یې درته د هغې ثواب درکوي هغه به یا قبلیږي یا به نه قبلیږي او دا حضور پاک فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې دا ډایرکټ قبول شوی ده. ګوره او حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو خبره وفرمایله او ډېره عجیبه خبره ده. حضور پاک فرمایي بشر المشائین بظلم الی المساجد بنور تامه هغې خلکو دپاره زیری ورکوي چې هغې جوماتونو ته په تیرو کې ځي په پوره رڼا سره په قیامت کې او په قبر کې او په حشر کې. خوشحاله دي چې هغه خلک چې هغوی د سحر او د ماخوستن مونځونو دپاره راځي. دا ډېر لوی او دارنګې غټ مونځونه دي. ګوره حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی او رایج شو وفرمایل یو ځل ملګرو ته وانکم سترون ربکم یوم القیامه قیامت په ورځ باندې به تاسو خپل رب ګورئ. ګوره او الله دې موږ تاسو ته دا دیدار د خپل رب را نصیب کړي په خوشحالۍ باندې. رسول الله ملګرو ته وفرمایل تاسو به خپل رب ګورئ په قیامت کې. او بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې به ګورئ لکه دا سپوږمۍ چې دا او په دې کې هېڅ رش نشته هر چاته ښایسته ظاهرا ښکاره کېږي
رسول الله وفرمیل ملګرو تاسو غافله نشئ د سحر او د ماخوستن مونځ نه قبل طلوع الشمس و قبل غروب الشمس مخکې د ډوبېدلو د نور او د مخکې د دارنګې ښکته کېدو د مازدیګر مونځ یې ښودلو او د سحر مونځ یې وښودلو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د محمد رسول الله په طریقو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الشكر ولك الحمد في الإسلام اللهم لك الشكر ولك الحمد في الإيمان اللهم لك الشكر ولك الحمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار